د احمد ټایمز فیسبوک باندې له لوري په ابوظبي کې د افغانستان سفارت په همکارۍ د هغو کسانو نومونو لیستونه خپاره شوي دي کوم چا چې برېښنایي تذکرو لپاره ثبت نام کړی و. ورشئ احمد ټایمز فیسبوک باندې ته هلته لیستونو کې خپل نام وګورئ که کوم چا نام هلته موجود و نو بیا ټوکن در سره واخلئ کوم چې تاسو ته درکړی و. ورشئ په ابوظبي کې د افغانستان سفارت ته هلته بیا د برېښنایي تذکرو څانګې ته چې تر څو خپله تذکره ترلاسه کړئ. که چېرته تاسو نشئ کولی چې په خپله ورشئ نو خوا کې موږ چې کوم بل ملګری ورځي هغې ته هغه ټوکن ورکړئ هم کولی شي ستا لپاره برېښنایي تذکره راواخلي. دلته 2 پوسټونه شوي دي. یو پوسټ کوم چا چې اوس مهال د تذکرو لپاره ثبت نام کړی و هغوی لپاره دی او دوهم پوسټ هغه کسان چا چې په 2021 کال کې د تذکرو لپاره ثبت نام کړی او تر ننه پورې تذکرې نه وي اخیستې. تاسو هم په دغه لیست کې خپل نام وګورئ کوم نام شامل و نو ورشئ په ابوظبي کې د افغانستان سفارت ته خپله تذکره ترلاسه کړئ. که ټوکن ستاسو څخه ورک شوی که خپله ورشئ بیا خو کومه ستونزه نشته خو که کوم بل ملګری ورلیږئ چې هغه ستاسو لپاره تذکره راواخلي نو بیا خپله د کاغذي تذکرې کاپي هم ورکړئ هغې کس ته هغې څخه به هلته د خپل آی ډي کارډ او د معلومات هم لیکل کېږي بیا هغې ته ستا تذکره سپارل کېږي. مننه.